که یوه ښځه د 3 نجونو نه وروسته مېړه پرې ښځه نه یې کړي بله بنې پرې نه یې راوستي، هغه د کور نه ایستل شوي، پیغورونه یې نه یې اورېدلي او د خپل راتلونکي یره ونه لري. کلمه زیبای هیله واقعا الهام بخش بود که در قهرمان داستان انتخاب شده بود. ستاسو د کتاب خطوب دا و چې دغه فرهنګي یو ستونزه چې متاسفانه زموږ ټولنه کې لا هم شته دی، د دین د مادیاتو لرل، د علم درلودل، دا موږ په فخر فروشی استفاده کړی ده. ما باید از هر دو ساید فکر کنیم، چون اینجا تنها گپ در این است که زن و دختر افغان زیر فشار است. امروزه بچه و مرد افغان هم زیاد زیر فشار رفتن. چې امریکې ته راغلو موږ ویل زه خو داسې یو نړۍ ته اوس راغلو چې دلته به دغه ستونزې نه دلته چې راغلو هغه نه بدتر ستونزې مو سره ولیدلې چې دا سال شو. د ژوند کیسه دا یوازې داسې نه ده چې دا د صدیقي صاحب کیسه ده، له اوبو خرڅولو تر دغه ځایه پورې دا د هر افغان کیسه ده. که هغه د هر فکر منونکی دی، که هغه د هر نظر منونکی دی، که هغه د هر مفکورې پلوي دی، دا بحث نه کوو. البته د وطن درد یو دی، البته د وطن درد او کیسه شریکه ده. درنو لیدونکو سلامونه، د کابل ټاکسي یوې بلې ځانګړې خپرونې ته ښه راغلاست. زه داود صدیقی یم او نن تاسو د 2 کتابونو د مخکتنې غونډې ته بیایم او له 2 فعالو افغان ځوانانو سره مو معرفي کوم. تر څنګ یې دې غونډې ته یو زیات شمېر نور میلمانه هم راځي، د هغو خبرې به هم واورو او د دغې غونډې د جزئیاتو په اړه به تاسو ته معلومات درکړم او د کتابونو په اړه به تاسو ته معلومات درکړم. هیله ده چې دا خپرونه مو خوښه سي او تر پایه راسره پاتې سئ. په ویرجینیا ایالت کې د افغانانو د فرهنګي ویاړونو یوه بله ښکلې شیبه دا د افغان کور د ټولنې دفتر دی، چیرې چې د 2 ځوانو افغان لیکوالانو زهرې ورکزی او احمد الله صدیقي د نویو اثارو یا د کتابونو مخکتنې غونډه رابلل شوې ده. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام احترام خدمت تمام عزیزانی که اینجا جمع شدن. دی کتاب لیکل درون او عظیم کار ده. علاوه له دې چې د کتاب لیکونکی خپل تجربې له ټولو سره شریکوي، بلکې هغه په تاریخ کې هم خپل نوم د تل لپاره ثبتوي، ځکه موږ او تاسې فاني انسانان یو، ځو نن یو سبا نه یو، اما د کتاب موجودیت د یو انسان یاد د همیشه لپاره په ټولنه کې تازه ساتي او ثابت ساتي. ستاسو د کتاب خطوب دا و چې دغه فرهنګي یو ستونزه چې متاسفانه زموږ ټولنه کې لا هم شته دی، د دین د مادیاتو لرل، د علم درلودل، دا موږ په فخر فروشی استفاده کړې ده. ډیر وخت موږ دې دپاره تحصیلات او دا خلکو ته ښودلي چې موږ ډیر غټ ښکاره کړي چې زه پی ایچ ډي لرم، زه ماستري لرم، دا لرم. دا راغلی چې دا هغه حاصل دی چې کړی چې باید تی بیرته ورکړي او دا د لیکوال اصلي مسؤلیت دلته راځي، چون تاسې دا شخصي تجربه دی کې ځای کړله، د دغه شخصي تجربې انعکاس هغه کلتوري ممانعتونه ختموي. زما په باور وجه یې دا ده چې زموږ ډیر خلک د خپل غربت باندې خفګان څرګندوي، نه غواړي ویښي. مثلا موږ داسې خلک لرو یا د زما خپل کورنۍ کې فامیل کې چې د جنګونو وخت کې چې قرض به یې کوو یا به یې د همسایه نه یو څه غوښتل، خو کوشش یې دا کوو چې هغه میلمه ته تر ټولو نه خطرین دسترخوان مخ ته وښیي او دا وانمود کړي چې موږ خو ښه ژوند لرو، تاسو ته کولی شو چې چرګان پاخه کړو، پلونه وکړو، میوه هم درته راوړو، شیرني او چاکلیټ او کلچې هم راوړو. دا راغلی چې د هغه برخورد د هغه قیمت یې که ته وباسې په اوسط ډول هلته باید دا کار نه وی. موږ باید دغه حقیقي ژوند ښودلی وی
چې ضرورت د دومره دغې دپاره نشته چې موږ تظاهر وکړو، یعنې زه تظاهر ورته یم چې دا کار باید موږ نوی کړی. او ستاسې په یاداشتونو کې فکر کوم دا یو تر ټولو نه ښه ټکی وي، خصوصا ځوان نسل ته چې همدې کې دی. د عطایي صاحب خبره سمه ده چې دا په خپلو کورنۍ ملي ژبو کې چاپ شي، دا بیخي فوقالعاده کار دی. مګر هم زه ترجیح بیا هم ورکوم ښه کار هم کړی چې انګلیسي کې هم کړی، ځکه زموږ نسل چې دلته غټېږي د دوی اوله ژبه انګریزي ده، خصوصا ادبي ژبه یې د لیکوالۍ ژبه یا د لوست ژبه یې علم ژبه یې انګلیسي ده. او دوی دپاره ډېر ښه په اسانۍ دا مفهوم افاده کوي چې موږ د کوم ځای نه راغلي یو، څنګه کلتور او فرهنګ لرو، کمې ستونزې موږ درلودلې چې هېڅکله موږ نشو کړلی چې په هماغه یې اساسي ریښې د ستونزو وې چې حل کړی وی. نو دې کې یو ښه توب دا دی چې تاسو دا شخصي قصه اصلي راوړې ده چې دا موږ دپاره د یو سند په توګه باندې که سبا ته یو څوک غټه سوسیالوجیکي لیکنې کوي یا یو بله مسله د تاریخ راخلي، موږ دپاره به دا یو منبع چې ستاسو د قول نه دا یاداشت پکې ورکړو چې دغه وختونو کې دغه نسل څه رقم راغل. زه د افغان هوم رئیس یم، موږ ورته په انګلیسي ژبه باندې پریزیډنټ اینډ چیرمن اف د بورډ. زهره جانه او صدیقي صاحب دا هم د بورډ ممبران دي او زه ډېر افتخار کوم چې زما د بورډ ممبران وکولی شول تر دې حده پورې مخکې لاړل چې کتابونه ولیکي، په انګلیسي ژبه یې ولیکي، ولو که دوی د خپل ژوند قصې لیکلي دي. زه دوی ته مبارکي ورکوم، اگر چې دا ستاسو د ژوند قصه ده، اما دا د ټولو افغانانو او د هغه ماشومانو چې په افغانستان کې رالوی شوي دي یا اوس هم هملته دي او یا د انقلاب په دوران کې راوتلي دي، نو دا د هغو ټولو قصه ده. نو زه په ډېر افتخار سره ویلی شم چې تاسو ډېر ښه کار کړی او یو ځل بیا درته مبارکي وایم. وقتی که کتاب اولین بار که روپوش کتاب دیدم، شیره معصومی دختر جوان که دیدم، مایوس شدم و فکر میکنم که باز ما شاهد زندگی یا کتاب سرگذشت زندگی یک انسانی را داریم، قربانی علامات ناپسند و یا قربانی اهداف شومی یک انسانی بلحوث و حواسباز داشته باشه و تو جرئت نمیکنم کتاب بخوانم. پس ما گفتم بهش که یک دفعه مقدمه کتاب بخونم. وقتی مقدمه کتاب بخوانم در او یک دنیایی از الهام و یک دنیایی از پیمان و پیام و تشویق در وجود دیدم که جوانان را تشویق میکرد که با جرأت با استقامت باید پیش برن. یک کاری بسیار عالی که دیدم وقتی در بطن کتاب رفتم، کلمه زیبای هله واقعا الهام بخش بود که در قهرمان داستان انتخاب شده بود. وقتی که ما در جریان کتاب زندگی هیله را میدیدم، صدای هیله را میشنیدم، یادیم از هزارها صدها هزار جوان دختران جوانی می اومد که اونها تحت چه شرایطی زندگی میکنن و واقعا مصمم هستن که در مقابل مناسبانه ها مقاومت بکنن، ایستادگی بکنن، اما یا موفق شدن یا نشدن، بر صورت دچار مشکلات بودن. د ژوند کیسه دا یوازې داسې نه ده چې دا د صدیقي صاحب کیسه ده، له اوبو خرڅولو تر دغه ځایه پورې دا د هر افغان کیسه ده. چا بوټان پالش کړي، چا جامې مینځلي، چا پلاستیکونه خرڅ کړي، چا سوال کړی، یعنې مختلف مسایلو سره مو مخ شوي یو بدبختانه. څه ډول چې ستا کیسه ده دغه ډول شاید دلته چې له چا پوښتنه وکړو ښایي له 90% د زیاتو خلکو همدغه ډول کیسه وي، همدغه سختې تنګې موږ تاسې ټولې تېرې کړي دي. ولې ښېګڼه دا ده چې تا دا جرأت وکړه چې ودې لیکل. مخکې اشنا صاحب ډېره ښه خبره وکړه. زموږ یو مشکل په ځان پېښو کې دا دی که څه هم په پښتو او دري ژبو کې د ځان پېښو لیک ډېر وروسته دود شوی، دا پخوا نه و، پخوا ډېر کمو اشخاصو دا کار کړی. ولې په وروستیو کې هم چې شوی یوه ستونزه به پکې دا وه چې موږ به ځینې مسایل تحریفول، له ځان نه به م اتل جوړ کړی و، ما چې د چا لوستي دي مطلق یو اتل، یو داسې هیرو چې له ټولو عیبونو پاک. ولې ما چې یو شی د صدیقي صاحب په کتاب کې درک هغه دا چې دی خپلې نیمګړتیاوې هم وایي چې کوم مشکلات د ده هغه یې بیان کړي چې ورور زما هم دغه مشکل و، په دې نه دی شرمېدلی او دا ډېره مهمه خبره ده. د لیکوال رښتونولي، صداقت دا یو مهم اصل دی چې دا تاسې مراد کړی دی. نحمده و نصلي علی رسوله الکریم، اما بعد. لومړی د ټولو نه مخکې افغان هوم نه مننه چې دغسې برنامې نیسي او تاسې دوستانو ته ښه راغلاست وایم. مخکې پاړه چې ته تړس په ټومارو پاړه وغږېږم، ما هیله لوستی دا کتاب. زما د کتاب نه هیله مخکې چاپ شوی و او لږ موضوعه ریویو مې کړی دی او لوستل سره واقعا ډېرې شیان مې زده م کړل ورنه، البته چې بیا ما وشو کولی په خپل کتاب کې ځای په ځای کړم.
نو هغه حقایقو هیله چې د افغان نجونې تاسې نن سبا ګورئ د اوس نه دا کلونه کیږي د ناروا دودونو سره مخامخ وو او دا ټوله قصه په هیله کې تاسې پیدا کولی شئ. پاتې کېږي ترس فار ټومارو د ده کتاب لیکل خو واقعا ډېره سخته و ځکه چې موږ او تاسې په وطن کې په داسې یو حالاتو کې روزل کېږو چې خپل درد نشو بیانولی که هر څه کوو باید قوي واوسېږو خو خصوصا دغه ټولنیزو لوړو ژورو سره چې مخامخ کېږو باید خپله تحمل کو او ځان ته بس او بیا وایو چې بس موږ خو نران یو او ته باید ونه ژاړې ځکه که ودژړل بیا ته ډېر ضعیف ښکارې. اگر گریه کردیم اگر آدم بسیار ضعیف هستی باید هر چیز با خود نگاه بکنیم. پلار سره چې غږېدم مال دغه یو کتاب لیکم نو پلار به راته ویلې چې ته چې شي وایې کتاب څنګه لیکې او هغه هم بیا داسې کتاب چې ته خپل د ټوله شجره راوباسې موږ بې عزته کوې که څنګه ځکه هغه یو مفکوره یي که نه نو بیا چې ډېر وغږېدو ورسره مال دغه مفکوره به موږ څومره ژوندي پاتې شو 10 کاله 20 کاله 30 کاله وروسته به زموږ اولادونه موږ نه څه زده کوي چې موږ څه وکړل ده اوس زه نه پوهېږم چې زما په پلار څه تېر شوي ځکه نسته زما په نیکونو باندې څه تېر شوي هېڅ څه نه و چې باید موږ لیکلی وی خو بالاخره اجازه یې راکړله وایي بس خپله پوهېږي اوس خو ځوان او اوس یو مچورټۍ لیول ته رسېدلی چې خپله پوهېږي څه صحیح څه غلط بیا مې وویلې مالې صحیح ده نو همغه و چې ترس فار ټومارو مې ولیکئ شروعات مې د هغه خو د پلار نه مې اورېده ځکه هغې سره به مصاحبه مې کوله ځکه چې په 89 کې پیدا کېدم د جلال آباد د لارې قصه یې راته کوله سړک چې بند و د کاروان یې خرڅ کړی و که څه مسله وه دا قصه یې هم پکې کوئ دا قصه مخکې له دې نه چې دا ولې په انګلیسي ولیکل شو په خپله ژبه باید لیکلي وای ښه و موږ او تاسې دنیاوال په تروریستو نه پوهېږم چې جګړه مارانو باندې په بې فرهنګو په ډېرې نور نومونه موږ یادوي میډیا چې اړه افغانان داسې افغانان څنګه او افغانان پورته نو دا کتاب نه یوازې عمده ترین دلیل دا و چې باید نړیوال په ده باندې پوهېږي چې موږ که جګړه کوو خو بې غیرته خو نه یو یا مثلا که غریبان یو بې غیرته نه یو همت لرو توان لرو قدرت لرو زړورتیا لرو او ډېر په نړیوالو سره په مختلفو خصوصا په تېرو 20 کلونو کې نړیوالو سره په مختلفو سټیجونو باندې ولاړ یو قهرمانیان لرو لاسته راوړنې لرو دا دلیل و چې په انګلیسي ولیکل شو نو په 3 برخو باندې 14 چپټره دي 3 برخو باندې جلال آباد قصه ده چې هغه سم ستونزې موږ درلودې هغه نه وروسته د ژبې سره علاقه چې کله موږ لیدی هغه وخت کې انګلیسي ژبه نو انګلیسي چې چا ویل موږ ویل چې بس دی نه دغه په هر څه باندې پوهېږي او په ډېر کم عمر کې بیا اول صنف نه انګلیسي او فرانسوي شروع کوي او ورپسې راتېرېږي نور به بیا هملته استاد شوم په ډېر کم عمر کې کابل سنټر نوم به جلال آباد کې څوک دي هغې به یې اورېدلي 15 کلن ځوان وم چې بس هم انګلیسي تدریس کوئ ما مشران به ناست وو راته کابل ته راغلو یو بل کلچر چینج و هلته ستونزې اوسه بیروکراسي وه جامو کې به چا لیدلې خندل به در باندې دفتر ته چې بتلم یو نورې ستونزې به وي هلته استعداد مسله به پکې نه وه یعنې هغه ټول کړاوونه مو لیدل چې امریکې ته راغلو موږ ویل زه خو داسې یو نړۍ ته اوس راغلو چې دلته به دا ستونزې نه دلته چې راغلو هغه نه بدتر ستونزې مو سره ولیدلې چې دا سال شو دا جنجالونه دا ښکته پورته موټر کې ورځ ورک شومه په دې بس کې کېناستم 2 ساعته یې ویوړلم یو چېرته دا اوس ځای نه پیدا کېږي دا چېرته زه راوړی یم دا هغه ستونزې چې په دې کتاب کې شته او یو کال بعد دا ټول وی مثلا دا راغی راپسې $100 جریمه کړی وم باوجود له دې نه چې په انګلیسي پوهېدو مخکې د راتګ نه کتابونه هم لوستي وو د دې په اړه خو بیا هم ناکامه شوي وو نو دغه دلته چې څومره ستونزې موږ ولیدلې چې کله مو ویلې درس وایم درس یې شی کې کار وکړه ډېر نږدې ملګرو لاره را سره جدا کړله چې درس خو بالاخره ما ورته ویلې ما خلاص یو کار به وکړو سره بیا تاسو ته نتیجه ښیم همغه و چې بیا ماسټري مې شروع کړې ماسټري مې په ټکساس کې خلاصه کړله اوس فعلا دغه د نن سبا کې پی ایچ ډي له خیره دفاع کوم نو دا قصه وه چې ترس فار ټومارو کې شته خو د هر چپټر په پای کې ځوانانو دپاره پیغام پروت دی داسې چپټر به پیغام نه ده تللی زما د سرنوشت یو ځینې ریکمنډیشنونه او په آخره کې بیا یو پیغام هم ځوانانو ته پروت دی نو استادانو استاد محبوب او اشنا صاحب ټول په ده باندې وغږېدل چې دا زموږ راتلونکي نسل لپاره دی تاسې باور وکړئ دا کتاب زما لور لوستی ما ته وایي چې ته په دومره ستونزو سره مخامخ شوی ما ورته ویله ته چې دا ستا هر څه لرې دا خو د همغه موږ هغه حالاتو نه تېر شوي یو تاسې اوس شکر وباسئ چې هر څه لرئ خو استقامت
او همدارنګه باید لږ سټرګل کوښښ دا هر څه باید تاسې وکړئ. نو ځوانانو لپاره دا یو ښه پیغام کیدلی شي. ډېره زیاته مننه د راتګ نه مو خوشحاله اوسئ. و همچنان تشکر احمدالله جان از اینکه خوشبختانه یکی از اولین کسایی بودم که کتاب که پیش از اینکه پابلش شوه بر من روان کردن، از من ایده خواستن و من بسیار واقعیت من که خواندم بسیار زیاد یک احساس بسیار خوب به من آمد، چون ما مخصوصا جوانا باید همیشه میره یاد بگیریم که خدا کنه که اگر او فروش باشیم، اگر خیاط باشیم، اگر در اوبر فعلا درایو میکنیم، اما به این معنا نیست که در نمو یک جای خود بگیریم. ما میتونیم که پیشرفت کنیم و قصه احمدالله جان بهترین قصه است که واقعیت جرأت میده آدم، امید میده آدم به یک آینده درخشان و موفقیت های زیاد برشان حتما میخوایم. و در مورد هیله تقریبا مرا 5 سال گرفت که نوشته کنم، چون من اولین چیزی را که در فکر ما گشت گفتم باش که درباره یک دختر افغان نوشته کنم. رفتم تمام قصه دخترای افغان که خواندم، متاسفانه هر قصه را که پیدا کردم در او یک ناامیدی وجود داشت. پس خودم فکر کردم گفتم تا چی وقت ما درباره ناامیدی دخترای افغان ما به حساب نوشته کنیم یا بخوانیم ببینیم. پس یک دختر افغان چرا نتونه در پای خود استاد شود، چرا نتونه تحصیل کنه، چرا نتونه به وطن خود خدمت کنه. به مو حساب شد که در ذهنم دختر به نام هیله آمد که قصه فنکشن است، یعنی به حساب خودم نوشته کردیم. قصه است که ما میخوایم قصه هر دختر افغان باشه این قصه، چون با تمام مشکلات که هیله داره میخواد دکتر شوه، پدرش که بسیار زیاد حمایتگرش است پدرش فوت میشه و این دختر بسیار زیاد مشکلات میبینه تا که کوشش میکنه که به آرزوهای خود برسه. و من فعلا افسوس در افغانستان به زنان و دخترای افغان هیچ اصلا سهولت تحصیل و پیشرفت نیست و زن و دختر نصف جامعه را تشکیل میده. و دیگه چیز نکته مهمه که ما در این کتاب نوشته کردیم یا آوردیم این است که ما همیشه در میدیا دیدیم که مرد افغان همیشه بد گفتن هر حالت که آمده سر زن و دختر افغان مرد افغان آورده. ما در این بسیار در خلاف از این گپ هستم و ما همچنان در این کتابم نوشته کردیم کاراکتر سپورتینگ کاراکتر است به نام سلطان که هیله را به آرزوهایش کوشش میکنه برسانه، جان خود به خطر مندازه، جان فامیل خود به خطر مندازه. و ما میفهمم که در هر بچه و مرد افغان اینمی سلطان وجود داره و میخواین که حمایتگر زن و دختر باشه. ما در اینجا زن و دخترها به این نیستیم که فکر کنیم که ما علی حقوق خود باید بگیریم، باید مساوی شویم. خدا ما را قسم آفریده که هر کدام ما به حساب خود میتونیم جامعه را پیشرفت بدیم به نوع خود. هیچ وقت در این گپ باید نه زن فکر کنه نه مرد فکر کنه که ما به ضد یکی دیگه هستیم و استادگی میکنیم که یکی دیگه را خدای نخواسته سرکوب کنیم. نه باید این قسم فکر کنیم. ما باید در این فکر باشیم که زن دختر افغان که وقتی اونا میخواین که حمایت شون حتما از برادر از پدر اولین کسایی را که مردای زندگیشان میباشه از اونا حمایت شون، پس بعدا از جامعه حمایت شون و حتما برای آرزوهای خود رسیدگی کده میتونن. امی قسم که اینا فرمودن ما در افغانستان زندگی نکردیم، اما هر وقت که در افغانستان هر نیوز که من میبینم، هر حالتی که من میبینم، از عمق دل خود من احساسش میکنم. دردا و از رنجای دخترای افغان احساس میکنم، از مردای رنج و غمشان احساس میکنم و افسوس امیره کسی فکر نمیکنه که اگر ما زنها و دخترها صدای خود میکشیم که ما رنج داریم، اما افسوس رنج مردا و بچه افغان کسی نمیشنوه نمیفهمن، چون اونا همیشه در یک خاموشی هستن. اونا فکر میکنن چون
از ما در به حساب دمی کلتور ما قسم است که مردار همیشه گفتیم که پیش نگاه کو، احساسات تا بیان نکو و اونا هم گفتنیای از خود دارن که در او گفتنیا احمد الله جان بیان کرده در کتاب خود که ما باید از اردو ساید فکر کنیم، چون اینجا تنها گپ در این است که زن و دختر افغان زیر فشار است. امروزه بچه و مرد افغان هم زیاد زیر فشار رفتن و باید همگی از اینا را ما یک جایی بتانیم حمایت کنیم و به می حساب ما خواستیم که یک جای کتاب هم از خاطر از که ما پرزنت کنیم یک زن و مرد افغان و همچنان به ای که به حساب وحدت داشته باشیم، بیاین که وحدت داشته باشیم، بیاین که جوانان را تشویق کنیم پیشرفت کنن. همیال بسیاری کسا بر من میسیج میکنن، ایمیل میکنن و بر من میگن که حمایت ندارن و من همیشه کوشششون میکنم که هرچقدر از دست میای حمایتشون کنم و این چیزا از هر کدام شما هم خواهش دارم که اگر یک مشورم که باشه، یک موتیویشن باشه، یک چیز باشه که اونا رو به حساب وادار ازی کنه که ما بتانیم فرهنگ خود نگاه کنیم، فردای افغانستان پس جور کنیم، چون افغانستان به این قسم خو نمیمانه. یک روز نه یک روز حتما کلگی ما بخیر رفته نیستیم و حتما وطن خود آباد میکنیم. تشکر بسیار زیاد. چې اولین کس چې د جلۍ په زیږولو کې ویش وای کوي خفګان څرګندوي هغه یوه مور یا نیا ده. ولې یېرېږي ښځې؟ ښځه ولې دا ایره لري؟ زه یوه مور یم، ما ته لور او زوی اولاد دی. زه سالم اولاد غواړم، زه اهل اولاد غواړم. ما ته دا نه ده مطرح چې زه لور لرم او که زوی، مګر د یوې مور دپاره ولې دا ایره ده چې ولې زما لورګانې زیږي؟ که یوه ښځه د 3 نجونو نه وروسته میړه پې ښځه نه یې کړي بله بنې پې نه یې راوسي، هغه د کور نه ایستل شوي، پیغورونه یې نه یې اورېدلي او د خپلې راتلونکې یره ونه لري، ولې باید ویرېږي؟ ولې باید ویش وای وکړي؟ د یو انسان نه سالم انسان دنیا ته راتګ دا لویه خبره ده. زه د یو مور د زړه نه د یوې ښځې په صفت زه مطمئن یم 100% کې یوه مور هیڅکله پرته د دې نه چې بیروني عامل ورته سبب شي هغه یې نه لري، د لور یا د زوی نه. خیر عوامل ډېر دي، وخی چې زما خبره اوږده نه شي اصلي خبرې ته راځم چې صدیقي ورور ته د زړه له کومې هم مننه کوم، ځکه چې دا زموږ بچو دپاره دا خدمت دی چې خپله ټولنه وپېژني، پوه شي چې د هغوی پلار، د هغې مور او همداسې تاسو غوندې د نورو میندو پلرونو غوندې موږ د کومو مراحلو نه تیر شوي یستو. دا خدمت زموږ بچو ته دی، زه تاسو نه مننه کوم او د زوري بیبي نه خو بیخي ډېره مننه کوم. ویاړم په ښځو کې ډېرې کمې لرو، خصوصا ځوانانو کې، چې د یوې کامیابې جلۍ قصه، یو ښه پیغام لرونکې، یو هیله بخونکې کیسه یې لیکلې ده، ورنه مننه کوم. خو یوه خبره کوم، ما کتاب نه دی لوستی، زه به یې ولولم او ډېره به داسې خوشحاله شم یا ځان ته به څه ویم شاباس ورکړم که زه خپله وکړی شم ستا کتاب په پښتو ترجمه کړم. تر اوسه پورې روان دی، اوسه پورې موږ مهاجر یو، اوسه پورې موږ کډوال یو، دا قصه روانه ده. خو شکر دی وطن مو یاد دی، ژبه مو یاد ده، د وطن قصه مو یاد ده او د وطن هر بچی باید د خپل کور قصه ولیکي، همداسې ولیکي چې ته زه یې هم ولیکم لکه زهرا خور چې لیکلې ده، موږ یې ولولو. دا کلچر سیوا شي، د ویاړ ورځ ده، د فخر ورځ ده، د خوشحالۍ ورځ ده او ډېر خوشبیني ده ما ده چې دا څومره زه په د ټولو کې شاید تر ټولو کم ناپوه یم یا څنګه چې ما وویل نیم پوه لرم چې دومره خلک دلته شته دی چې د وطن کاغه د هر فکر منونکی دی، کاغه د هر نظر منونکی دی، کاغه د هر مفکورې پلوي دی، دا باس نه کوو. البته د وطن درد یو دی، البته د وطن درد او قصه شریکه ده. مبارکي درته وایم صدیقي صاحب، زهرا خور او یو په اخره کې تا چې کوم حکم راته کړی و رښتیا هم څنګه نوشابه خور وویل، یو مور هم ده، یو لور هم ده، دا واقعي چې څنګه وایي
دا زمونږ د کور قصه چې ده دا ډېره مهمه ده، د خویندو قصه ډېره مهمه ده، دې ته باید ډېر غوږ ونیسو او لوښي هم ورسره وینځو، زه هم ورسره جاري کړو، جامې هم ورسره وینځو. هر ملګری باید سلطان وي او دا په ویاړ سره وکړو، ځکه چې دا خویندې باچا خان څنګه چې ما وویل په 1900 یو کم اتیایم کې په اشنغر کې د ډګروال نورالهدا صاحب کورنۍ ته غاړه ورکوله، هغه په هغه وخت کې هم دا ویل چې دا خوندې دا رامخکې کوي، دا لوڼه رامخکې کوي، دا وطن هسې نشي ابادې دی، دا وطن هسې نشي پرمختګ کولی، وطن به پرمختګ هله کوي چې دواړه یو ځای روان یو، که یو روان یو بل را سره شاته روان یې نشي کېدی، ممکن نه ده. بله عزیزان، شما شاهد برنامه ویژه معرفی 2 کتاب بودین که توسط 2 جوان افغان در امریکا نوشته شده. یک مسئله را میخوایم قبل از اینکه صحبت با این جوان آغاز کنم خاطر نشان بسازم که در افغانستان میدانیم که مشکلات وجود داره. ممکن جوانا به دلایل مختلف نتانن نظریات خود، افکار خود، قصه خود به شکل درستی بیان کنن، اما اینجا جوانا این فرصت را دارن و این 2 عزیز ما که دست به کار شدن و کتاب نوشتن که تا درد ما و پیام ما نه تنها به خود افغانان بلکه به کل جهان برسه. من فکر میکنم که همگی ما این مسئولیت داریم و من بسیار زیاد افتخار دارم که 2 جوان افغانی که امروز در پهلوی ما هستن اینا دست به کار شدن و اینا خواستن که می درد و پیام افغانا به همگی برسه. زهره جان با شما آغاز میکنیم. اول که صحبتاتون شنیدیم بسیار برام دلچسب بود، شما نکات بسیار مختلف را ارائه کردین و یک چیز بسیار جالب که گفتین که همیشه در افغانستان وقتی قصه سر زن و دختر میایه، دختر افغان، یک قصه ناامید کننده می باشه. شما گفتین که ما یک قصه امیدوار کننده نوشتیم، بسیار برام دلچسب بود. میشه کمی توضیح بدین بیشتر که کتابتون چی پیام داره و چرا نوشتین؟ تشکر بسیار زیاد صدیقی صاحب. این کتاب من نوشته کردیم برای زنان و دخترایی که همیشه احساس از این میکنن که ناامیدی همیشه قدم آخر که میوردارن اونمو کلگیش در ناامیدی است، از اول تا آخر به ناامیدی می انجامه. و این کتاب هیلا یک دختر است که هر ناامیدی هم که در پیش رویش میآید او را پس امید جور میکنه، بر خود یک الگو جور میکنه، چون هر چالنجی که در زندگی ما انسانا وجود داره او چالنجا ما را میسازه، او چالنجا ما را سربنیست نمیکنه و اینمی پیام هیله است که در هر مشکلات زندگی او مقابله میکنه و اینمی مقابله را من به هر جوان افغان، چی که مرد باشه چی که زن باشه و مخصوصا برای دخترها و زنای نازنین افغان اینمی پیام میخوایم برشان ارائه کنم. با شما موفقیت میخوایم. آرزو دارم که شاهد کتاب‌های بیشتر و بیشتر از شما باشیم. تشکر. نباشیم. صدیقی صاحب را بس تاسو ته ماشاءالله غټ ابتکار هم کړی چې د خپل د ژوند لوړې او ژورې مو د کتاب بڼه لیکلي دي. دا کتاب هم ولې ولیکه او څه پیام له ځان سره لري؟ په وطن کې موږ او تاسې ډېرې خبرې دي چې که درد دی که غم دی که هره سختي ده هغه باید موږ ته داسې ښودل شوي چې د یو نارینه په صفت هغه باید ځان سره وساتو. نارینه ژړلی نه شي، نارینه باید ونه ژاړي ځکه ضعیف ښکاري. نو موږ ویلی چې ښه نارینه خو د دې لپاره نه دي پیدا شوي دي چې بس ټوله ورځ وهل ټکول داسې مسایل دي. باید څو پیغام البته لري دا کتاب. یو پیغام یې ځوانانو ته دی، بل پیغام یې راتلونکي نسل لپاره دی او دریم پیغام یې نړیوالو ته دی. ځکه نړیوال موږ او تاسې چې نړیوالو ته د افغان نوم اخلي ترهګر ورته ښکاري یا جګړه مار ورته ښکاري، افغانستان ورته تروریست ښکاري، مګر نړۍ باید په ده باندې پوه شي چې نه، صحیح ده موږ بېوزله یو، بېتوانه او ناتوانه نه یو، موږ باعزته یو، موږ غیرت لرو، د افغانستان ښکلا پکې بیان شوی دی او د افغانانو هغه صحیح ده چې موږ د ټولنیزو هغه محدودیتونو سره مخ یو، خو زموږ د پرمختګ مخه څوک نشي نیولی او نه یې ده نیولی. ځکه په تېرو 20 کلونو کې موږ په نړیوالو سټیجونو کې ډېر قهرمانان لرو او ځوانانو ته پیغام دا دی چې ما چې وشو کولی په دومره ستونزو سره په افغانستان کې تعلیم شا مې پرې نه ښودی، اوس په امریکې ته هم چې راغلو دلته مو هم تعلیم وکوي، اوسه پورې هغه د پی ایچ ډي تر سطحې پورې، او راتلونکي نسل لپاره چې خصوصا هغه راتلونکي نسل چې په امریکا او په اروپا او نورو ځایونو کې اوسېږي دوی هم باید پوه شي د دوی نوکونه د دوی پلرونه د کومو سختیو نه تېر شوي او چېرته یې ځان رسولی.
ډېر اعلی. زه نه غواړم چې خپرونه اوږده سي چې لیدونکي په مزه وګوري، نو زه ډېر زیات خوشحاله یم نه یوازې چې د ما د وطن دوه تکړه ځوانان را سره دي، بلکې یوه جلۍ او یو هلک، یو ښځه یو نارینه را سره دي. او دا په دې معنا ده چې موږ ټولنه په یو کس نسو جوړولی، نه نارینه یوازې جوړولی سي، نه ښځه یوازې جوړولی سي. نو که یو بل ته لاس ورکړو انشاءالله همداسې تاسو غوندې تکړه خلک ټولنې ته راسي او لاس ورکړي او فعالیتونه پیل کړي، انشاءالله چې افغانستان به هم یو ورځې د نړۍ په سطحه یو پرمختللی او ارامه او آباده هېواد وي انشاءالله. تاسو ته بریالیتوب غواړم. ډېره ډېره مننه. تاسې هیله ده چې دا کتاب ټول عزیزان ولولي. عزیزانو که دا کتاب تاسو په بهرني ملکونو کې هستئ، حتما له امازون نه یا له نورو ستورونو چې دا کتاب کې پیدا کېږي واخلئ، ویې لولئ. زه یقین لرم چې د کتاب لوستلو نه هم خوند اخلئ او یو ښه پیام هم ترې اخلئ. له تاسو نه مننه کوم چې تر اوسه راسره وئ. تر بیا چې بیا هم ستاسو خدمت ته حاضرېږم. ټول په لویه وبه کې خدای سپارم.